هغه ژوره څاه چې په روسیه کې وکیندل شوه او له هغه نه د انسانانو چیغو، فریادونو او ژړاګانو غږ راووت. په 1901 میلادي کال کې د مخکیني شوروي دانشمندان د مورمانسک په روسیه ښار کې د یوې ژورې څاه کیندلو تصمیم ونیو. دا په داسې حال کې و چې دوی غوښتل یو داسې څاه وکیندي چې د ځمکې په اړه معلومات او له امریکایانو سره سیال وښایي او د نړۍ ریکارډ مات کړي. اما د دغه څاه کار په نیمایي کې پاتې شو او د دوزخ په دروازه باندې ونومول شوه. اوس چې تقریباً 29 کاله کېږي، یعنی په 1994 کال کې د دغه څاه ژوروالی تقریباً 12262 مترو ته رسېدلی و. ناڅاپه یې د دغه څاه کار وځنډو او حتی هغه ساحې ته یې ورتګ ممنوع کړ. خو اصلي موضوع څه وه؟ ولې یې کار په نیمایي کې پرېښودو؟ د 1994 د اکتوبر په میاشت کې د دغه څاه کیندونکو له کارکنانو نه خبر خپور شو او ټوله نړۍ پرې خبره شوه چې ډېر ډارونکی خبر و. دغه کارکوونکو کله چې د څاه کیندلو په حالت کې وو، ناڅاپه برمې یا د څاه کیندلو وسیلې په 12262 مترۍ کې کار پرېښود او د دغه برمې نوک سوځېدلی و چې د تودوخې درجه په دغه ژوروالي کې 80 درجو ته رسېدله. خو دوی له دغه پروژې نه ناهیله نه شول او نورې قوي برمې یې وازمایلې چې هیڅ یوې برمې نتیجه ورنه کړای شوای او سوځېدله به. خو دوی تصمیم ونیو چې یو د غږ ثبت کولو قوي او ژر نه سوځېدونکې آله واستوي تر څو معلومه شي چې دا برمه څنګه هلته فعالیت کوي. کله چې دوی د دغه د فریکانس د غږ ثبت کولو آله دغه څاه ته واستوه، نو فوراً یې د همیش دپاره د پروژې بندېدلو خبر خپور کړ. خو دوی څه واورېدل په ثبت شوي غږ کې چې پروژه یې بنده کړه او ولې د دوزخ په دروازه باندې دغه څاه ونومول شوه. هو، په دغه غږ کې بل څه نه و بلکې د انسانانو چیغې او ژړاګانې، فریادونه. هغه هم د ځمکې په تل کې، یعنې 12 کیلومتره په ژوروالي کې. دلته به تاسو هغه ثبت شوی غږ واورئ. خو پروفیسور آزاکوف د دغه خبر انکار وکړ او کوشش یې وکړ چې دا خبره پټه کړي. کله یې چې ترېنه پوښتنه وکړه چې ولې مو د پروژې کار په نیمایي کې پرېښود، نو هغه په ځواب کې وویل چې په دغه سیمه کې نفت نه و او بل دا چې زموږ بودیجه د دغه څاه کیندلو لپاره خلاصه شوه. خو جالبه دا ده چې په همغه اول کې د دوی د دغه څاه کیندلو نه د ځمکې پېژندل و، نه د نفت استخراج. خو د روسیې دولت نه د خلکو خبرې تایید کړې او نه د پروفیسور آزاکوف.